مونږ لقمان ته حکمت ورکړی وو چې د الله شکرګزار اوسه. هر څوک چې شکر وباسي د هغه شکر د هغه د خپل ځان لپاره ګټور دی، او څوک چې کفر اختیار کړي کافر شي نو په حقیقت کې الله بې نیازه او خود په خپل استایل شوی دی. یاد کړه هغه وخت چې لقمان خپل زوی ته نصیحت کاوه نو هغه وویل زویه له خدای سره څوک مه شریکوه، حق دا دی چې شرک ډیر لوی ظلم دی. او دا حقیقت دی چې موږ انسان ته د خپل مور او پلار د حق پیژندنې په خپله تاکید کړی دی. د هغه مور د کمزوري د پاسه کمزوري په حال کې هغه راخیستی په خپله ګیډه کې وساته او 2 کلونه یې په تی ورکولو ولګېدل. له همدې امله موږ هغه ته نصیحت وکړ چې زما شکر وکړه او د خپل مور او پلار شکر پر ځای کړه. همدا زما لوري ته ستاسې راګرځېدل دي. خو که هغوی پر تا فشار راولي چې له ما سره ته داسې څه شریک کړې چې تا ته د هغه معلومات نه وي، نو د هغو خبره هیڅکله مه منه. په دنیا کې له هغو سره غوره چارچلند کوه، خو پیروي د هغه چا د لارې وکړه چې هغه زموږ لوري ته رجوع کړې ده. بیا ستاسې ټولو راګرځېدل همدا زموږ لوري ته دي. په هغه وخت کې به زه تاسې ته دروښیم چې تاسې څنګه عمل کوو.